ولسمشر غني بیا د مظلوم د پاره کوم رقم خدمت وکړ راځئ دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو تاسو هم خبره شئ په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو را سره تر پای وګورئ افغان ولسمشر د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښودله افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن له غرمې وړاندې د منځنۍ او سویلي اسیا د نقلون برېښنا سترې پروژې کاسا زر د کار پیل د بنسټ ډبره کېښودله د افغانستان د برېښنا شرکت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اړوند نغلو برېښنا تولید فابریکې ته څیرمه په دې تړاو جوړه شوې مراسمو کې د ولسمشر غني په ګډون د کابینې ځینو وزیرانو د ملي شورا یو شمېر غړو د هیوادونو سفیرانو او استازو په ګډون د ولایتونو والیانو ګډون کړی و ولسمشر غني د ډبرې کېښودو په مراسمو کې د افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیږد کاسا زر پروژه د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره حیاتي پروژه وبلله د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلینو پر وینا د کاسا زر پروژه له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي د لیږد لومړنۍ تر ټولو ستره پروژه ده چې کولی شي چې د سیمې برېښنا اړتیا پوره کولو برخه کې لویه ونډه واخلي د برېښنا شرکت په خبرپاڼې کې وایي چې کاسا زر پروژه ټولیز ظرفیت 1300 میګاواټه دی چې هر کال به د نوموړې پروژې د برېښنا د ټرانزیت څخه افغانستان ته د 40 تر 45 میلیونه په شاوخوا کې ډالر ترلاسه کړي په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس انجینر امان الله غالب وویل د کاسا زر پروژه په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان، ننګرهار ولایتونو تر 15 ولسوالیو تیریږي په دې پروژه کې 225 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي پر وایلند د کیسیب او کیپیټل هندي شرکتونه په دې پروژې ساختماني چارې پر مخ بیایي او د افغانستان د برېښنا شرکت په نوموړې پروژې له چارو څخه څارنه کوي د مسؤلینو پر وینا د دې پروژې د سروې او ډیزاین چارې ترسره شوې دي او د 2022 کال د مارچ په 29مه به عملي چارې بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي د دې پروژې ټولیز کلنی عواید د 400 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې دی چې د نوموړې پروژې په پیل کولو سره به د خلکو ته د کاري زمینې د پیدا کېدو ترڅنګ د صنعت د پراختیا د اړوند سیمو او د اوسیدونکو د ژوند د اسانتیاو په برخه کې مرسته وکړي د یادولو ده چې دا ستره پروژه به د څلورو هیوادونو ترمنځ د پیوستون لویه نښه وي په دې پروژه کې به پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هیوادونه وتوانیږي چې د سیمې په کچه د برېښنا د سوداګرۍ مارکیټ برابر کړي دوستانو ستاسو د غني دغه کړنه څنګه ارزوئ راځئ خواږه کمنټونه را سره په ویډیو کې وکړئ که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ نور مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړم